اکبر خان منو صاحب او خورشید صاحب ستاسو ډېره مننه کوم چې تاسو زموږ سره په پروګرام کې شامل یئ او زموږ زړه غواړي چې موږ تاسو بار بار اورو. مهرباني وکئ او مینوالو ته یو څو لطیفې نورې وکئ. منو صاحب څنګه شاجي ګل صاحب پخوا دا بسونه چلېدل بسونه په دې پورې غاړه کې به ورته ډاګ وي. نو زه د خپل نیا کار تلم دلته په دیولې کې زما ماماګان هم دي که نه نو زه راکوشم هغه اډې ته نو هغه یو کس نه مې تپوس وکړ ما ماما هغه بس کم یو دی که نه نه هغه ډاګ کم یو دی وی دوه خبرې دي غلطې وکړې بچو یو دی د کوګو په ځای ماما ووي که نه او بله خبره دا داسې شی ولړلی ته شمکوري دا نه دی نو ما دا خو بس دی وی بس دې ته نه وایي په خر لپاسه چا چې هغې ته بس وایي دې ته موږ ډاګ وایو خو هغه ډاګونه ماګونه ختم شو خدای پاک هر سړي له اوس نن سبا کسټم چور چا د رنګ سپین او چا تک تور اغستی دی هر سړي نن ګاډی کسټم چور اغستی دی چا پې دا لیکلي دا زما د مور دعا ده چای په شیشه باندې چې سترګه د سبا ده نو زه به یم ازارې د پلار مور اغستی دی او چا د رنګ سپین او چا تک تور اغستی دی بهرحال په دې شکر پکار دی موږ چې الله پاک دا موږ راکړي دي او نور پنجابیانو ګاډو ته به کړي دي موږ سره پټون وخل که نه اوس ته خدای به زر هر سړي دوه دوه درې درې ګاډي دي دا د الله تعالی غټ لاک لاک شکر دی په موږ باندې که نه جي مهرباني دا یو د اډې ته یو پنجابی راغلی و یو کس ته اوس کو پای ادھر هغه ته کی بھائی یار وہ چکسیر کدھر ہے وہ چکیسر تھا چکیسر کا نا ناغه ته پته نه وي چکسیر ناغه غره شکول ته اوسه کړه شوی ته چکسیر وخه ګوره مې هغه ته اجازه مې ټولې وشلې یو طرف ته راخو بل طرف ته راخو کنه نو زه ته ما چې د چکسیر او چکیسر کې هډیر پر تاسو د دې دغه څه خبره کوله د دې پرمایشو کو زموږ د مرګري او دا ته وایي چې غوجل هغه دغه وایي جی ان شاء الله علمزیف صاحب ما چې ستا د لبو جام په دهن ګوټ کو باغ د زړه مې امانتو خزان لوټ کو زه د سوچ فکر زانګو کې زنګېدما چا آواز کو غیر غماز د جانان بوټ کو زه نصیب کړم غریب رقیب خبر شو تا بې وجې زما جسم او جان شوټ کو ای اکبره دا الله بندګیری کړه ما ورکړی که قبول مې رحمان وټ کو ډېر ښه دا اخري شعر بیا وایي جي ای اکبره د الله بندګیری کړه ای اکبره د الله بندګیری کړه ما ورکړی که قبول مې رحمان وټ کو نو پکور کې مکوه جنګونه لیلا او پکور کې مکوه جنګونه لیلا او دا خواخیز خر به درله مات کې خپې لاسونه لیلا پکور کې مکوه جنګونه لیلا پکور کې مکوه جنګ پلار ته دی وایا چې لږ کنټرول شه او پلار ته دی وایا چې لږ کنټرول شه او ګینې زما په پلار به وبېلې غاښونه لیلا ډېر ښه ما په کور کې مه کوه جنګونه لیلا او په کور کې مه کوه جنګونه لیلا او مردې ګویانا او ککرۍ ده او مردې ګویانا او ککرۍ ده لکه کوترۍ چې چا په ګټ ویشتلې وي ناشنا ما کور کې مه کوه جنګونه راځه چې دواړه جوړه کو جګړه په غوچل کې راځه چې دواړه جوړه کو جګړه په غوچل او راځه چې دواړه جوړه کو جګړه په غوچل کې راځه چې دواړه جوړه کو جګړه په غوچل کې راځه راځه چې د یو بل ګریوان ته واچوو لاسونه راځه چې د یو بل د مخ نه پورته کړو شړقونه راځه چې د یو بل نه غوس کو پوزې او غوږونه چې فرق
فرق پاتې نشي په ماتا او په بوتل کې او راځه چې دواړه جوړه کو جګړه په غوجل کې راځه چې دواړه جوړه کو جګړه په غوجل کې راځه راځه چې اول لرکوس خکټیان د مین لري ټانټې د مینځ لري او غوشان د مینځ لري د میخي کو یو خواته او غوایان د مینځ لري ستا سر به وي په غوا او زما ستر ستا په درشل کې او راځه چې دواړه جوړه کو جګړه په غوجل کې راځه چې دواړه جوړه کو جګړه په غوجل کې راځه او پرېده چې سپلی دی د مشغول را خطا کړم ته خبره چې تاته نه وایي ګورې هسې ګپ ته ما دې ګپ لګوم پرېده چې سپلی دی د مشغول را خطا کړم او د ښځې خو زه په لیوانتوب کې مبتلا کړم د ښځې خو زه په لیوانتوب کې مبتلا کړم پرېده چې سپلی دی د مشغول را خطا کړم کریم سرخ پوډر کله کپړو لوي روانه